افغانستان څنګه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او په سیمه کې کوم ابرقدرتونه سرښکر په ښکر وو. په 1919 زیږدیز کال کې د فبرورۍ میاشتې یوه عجیبه شپه وه. په لغمان کې د یو سلطنت د راتلونکي په اړه څوک نه پوهېدل چې سهار به څه پیښیږي. امیر حبیب الله خان چې شاوخوا 18 کاله یې د افغانستان واک په خپل لاس کې درلود، په یوه ښکارځای کې د نامعلومو کسانو له لوري په یوه ډز سره له منځه یوړل شو. د هغه مرګ په کابل کې د سلطنت او پاچاهۍ پر تخت د ورونو او زامنو د سیالي پیلامه هم وه چې د افغانستان د راتلونکي برخلیک هم ورسره تړلی و. په هغه وخت کې افغانستان ظاهراً خپل حکومت، پاچا، پوځ او پر خاوره حاکمیت درلود، خو سیاست یې تر ډیره د انګلیس یا بریټانیا په اشاره مخته ته. افغانستان د خپلو بهرنیو اړیکو په برخه کې بشپړ واک نه درلود. د بریټانوي هند حکومت نه غوښتل چې کابل له نورو دولتونو سره په بشپړه ډول خپلواکې اړیکې وپالي. که څه هم امیر حبیب الله خان د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال افغانستان بېطرفه ساتلی و. تاریخ لیکونکي دوه ډوله نظریې لري. ځینې وایي هغه غوښتل چې د جګړې له پای وروسته بریټانیا د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ غوښتنه ومني. د 1919 زیږدیز کال د فبرورۍ په لومړیو کې بریټانوي حکومت ته د افغانستان د مطلق ازادۍ، د عمل د ازادۍ او تلپاتې خپلواکۍ د نړیوالې پیژندنې غوښتنه وکړه، خو ویل کېږي د بریټانیا ځواب مثبت نه و. ځینې نور بیا وایي چې حبیب الله خان په دې کې خوښ و او د کال یوه اندازه مالي ملاتړ یې هم درلود. راځو د امیر حبیب الله خان تر وژنې څخه وروسته وضعیت ته چې د کابل د سلطنت پر سر ناندرۍ راپورته شوې. د امیر حبیب الله خان له مرګ وروسته د هغه ورور نصر الله خان په جلال آباد کې د واک او سلطنت دعوې ته مټې رابډ وهلې. په کابل کې بیا د امیر حبیب الله خان زوی امان الله خان د قدرت د ټینګولو لپاره چټک ګامونه پورته کول. تاریخ کاږي چې امان الله خان هغه وخت د کابل والی او د دولت د خزانو او پوځ له مهمو مرکزونو سره په اړیکه کې و. د پوځ ملاتړ یې ترلاسه کړ او ورو ورو یې د تخت سیالان تر خپل کنټرول لاندې راوستل. د فبرورۍ په 28مه امان الله خان د افغانستان امیر او د سلطنت په څوکۍ کېناست. په دې وخت کې امان الله خان 28 کلن یا هم 28 کلن و. خو د ده په وړاندې یوازې د سلطنت د ساتلو ستونزه نه وه. د ده مخې ته یوه ډیره لویه پوښتنه ولاړه وه: آیا افغانستان به د انګلیس له ولکې بېغمه او خپلواک شي؟ امان الله خان د دې پوښتنې ځواب له لومړیو ورځو روښانه کړ. هغه غوښتل هغه سیاسي بندیز مات کړي چې افغانستان یې د برټانوي هند د بهرني سیاست له سیوري سره تړلی ساتلی و. د ده په شاوخوا کې د داسې کسانو شتون هم مهم و چې د نوي افغانستان ملي حاکمیت او له نړۍ سره د مستقیمو اړیکو پلویان وو. په دوی کې محمود طرزي ځانګړی ځای درلود. د افغانستان په دننه کې د حبیب الله د وژنې مسله لا نه وه بشپړه شوې چې د هېواد د بهرني سیاست مسله لا پسې ګرمه شوه. امان الله خان غوښتل بریټانیا دې ومني چې افغانستان باید د خپلو بهرنیو اړیکو په اړه په خپله پریکړه وکړي. خو بریټانوي هند یو کم عمره پاچا ته چې بریتونه یې لا سم نه دي راختلي څنګه تسلیم شي؟ هغه امپراتوري چې په نیمه نړۍ راج چلوي. خبره تر لیکونو او سیاسي پیغامونو نه ځنډیږي. د افغانستان په ختیځو او سویلي سیمو کې پوځونه د پولې پر لور وخوځېدل. د مې میاشتې په لومړیو کې جګړه پیل شوه. دا جګړه وروسته د افغان انګلیس د درېیمې جګړې په نوم په تاریخ کې ثبت شوه. افغان زړورو ځواکونو د سرحد په بېلابېلو برخو کې عملیات پیل کړل. په ختیځ کې د خیبر پر لور د جګړې له پیلېدو سره مورچلونه تاوده شول او په سویلي جبهه کې افغان ځواکونو د برټانوي ځواکونو پر وړاندې له غلچکي بریدونو کار واخیست. د افغانستان لپاره دغه جګړه له یوه منظم او مجهز ستر ځواک سره مقابله وه. بریټانوي هند لوی پوځ، عصري وسلې او هوایي ځواک درلود، خو افغان شازلمیو له تبرونو او 1.5 انګریزي ټوپکونو سره په ډاډه زړه د جګړې ډګرونو ته ور ودانګل. د هېواد له بېلابېلو سیمو څخه قبایلي ځواکونه او ولسي جنګیالي د جګړې ډګرونو ته ورغلل.
افغان پوځ او قبایلي ځواکونو په څو جبهاتو کې د برټانوي ځواکونو پر وړاندې توده جګړه وکړه. د جګړې په لومړیو کې افغانانو په ځینو برخو کې بریاوې ترلاسه کړې. برټانوي ځواکونو ځوابي عملیات وکړل. هوایي ځواک د جګړې بڼه بدله کړه. کابل او جلال آباد هم د برټانوي هوایي بریدونو هدف وګرځېدل. خو انګلیس په دې وپوهېده چې دا خلک د تسلیمېدو نه وو او نه دي، ځکه 2 ځلې مخکې هم له افغانانو ماته خوړلې وه. برټانیه هم له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته له ستړیا، لګښتونو او د هند په دننه کې له سیاسي ستونزو سره مخ وه. دوی په دې پوهېدل چې افغانان په تش لاس جګړه کولی شي، خو د دوی ځواکونه باید درنه لګښتونه تجربه کړي. همدا ځای و چې د جګړې پر ځای انګلیس د خبرو میز ته زړه ښه کړ. د مې په پای کې د اوربند خبرې پیل شوې او د جون په 3مه جګړه ودرېده. وروسته د سولې رسمي خبرې د راولپنډۍ په ښار کې پیل شوې. دا هغه وخت و چې د پاکستان نوم په پنسل هم نه و لیکل شوی او د برټانوي هند یوه برخه و. په دې خبرو کې د افغان لوري غوښتنه روښانه وه، په جګو سترګو مطلقه ازادي چې ټوله نړۍ یې واوري او ویې مني. بلاخره د 1919 زیږدیز کال د اګست په 18مه د راولپنډۍ تړون لاسلیک شو. د دغه تړون په پایله کې برټانیه نور د افغانستان د بهرني سیاست د کنټرول پخوانی حالت ونه شو ساتلی او افغانستان د خپلو بهرنیو اړیکو د ترسره کولو حق ترلاسه کړ. خو بیا هم ځینو افغان مجاهدینو په وزیرستان کې وخت ناوخته په برټانوي هند بریدونه کول چې له دې کړنې انګلیس هم ډېر په تنګ راغلی و. وروسته په 1921 او 1922 زیږدیزو کلونو کې د افغانستان او برټانیه ترمنځ نوی تړون وشو چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا منظمې کړې. غازي امان الله خان خپلواکۍ یوازې په ماڼۍ نه غوښتله، پوځ یې سرحد ته واستاوه، د ولس او قبایلو ملاتړ یې راټول کړ او بالاخره یې د برټانوي امپراتورۍ په وړاندې د افغانستان د خپلواک بهرني سیاست لپاره سیاسي لاره پرانیسته. امان الله خان د حبیب الله خان زوی او د عبدالرحمن خان لمسی و. مور یې سلطانه سرور بیګم نومیده. په قوم بارکزی و. په 1892 زیږدیز کال کې د جون د میاشتې په اوله نیټه پغمان کې زیږیدلی دی. په اصل کې د جلال آباد اوسیدونکی دی. په 1919 زیږدیز کال کې د افغانستان امیر شو. په 1919 زیږدیز کال کې د اګست د میاشتې په 18مه نیټه یې د انګریزانو څخه خپله خپلواکي واخیسته. د امان الله خان میرمن ملکه ثریا نومیده. ملکه ثریا د محمود طرزي لور وه. محمود طرزي د امان الله خان لومړی مرستیال و. امان الله خان په خپله 10 کلنه پاچاهۍ کې افغانستان ته زیات کارونه ترسره کړل. امان الله خان غوښتل افغانستان د نړۍ د هیوادونو سره سیال کړي. همدې موخې ته د رسیدو لپاره یې ترکیې ته نارینه او ښځینه محصلین واستول. په افغاني ټولنه کې دغه کار زیات غبرګونونه راوپارول. امان الله خان اروپایي هیوادونو ته سفر وکړ. زیات شمیر تړونونه یې وکړل. وسلې راونیولې. کله چې افغانستان ته راغی، حبیب الله ډیر قدرت پیدا کړی و. دغه راز نوموړی په بچې سقاو، عیار خراسان لقبونو باندې یادېده. امان الله خان نه غوښتل افغانان په خپلمنځي جنګ اخته شي. د همدې لپاره یې د واک چوکۍ خپل ورور عنایت الله خان ته پرېښوده. نوموړی د لږې مودې پاچاهۍ څخه وروسته تهران ته لاړ او په 1946 زیږدیز کال کې هلته ومړ. حبیب الله په افغانستان 9 میاشتې واکمني وکړه. د ده واکمنۍ ته ړنده واکمنۍ هم وایي، ځکه پرمختګ یې ونه کړ، خو شوي پرمختګونه یې د خاورو سره خاورې کړل. نوموړی د نادرشاه لخوا ووژل شو. نادرشاه په 1883 زیږدیز کال کې د هندوستان په دهرادون کې زیږېدلی و. پلار یې یوسف نومیده. په 1929 زیږدیز کال کې واک ترلاسه کړ. د 4 کالو واک وروسته په 1933 زیږدیز کال په کابل کې د یوه محصل له لوري چې عبدالخالق نومیده د توپانچې په واسطه ووژل شو. امان الله خان کندهار او بیا هند او د هند څخه ایټالیې ته لاړ. هلته یې ټکسي چلوله. هیڅکله یې د ایټالیې حکومت مرستې ونه منلې او ویل به یې خپله کار کولی شم، ولې بل ته لاس ونیسم. امان الله خان د ایټالیې تر ټولو غریبه سیمه کې اوسېده.
یو ځل یې نادرشاه ته احوال راولېږه چې په افغانستان کې زما ځمکه خرڅه کړه او پیسې یې ماته راولېږه، خو نادرشاه دغه کار ونه کړ. له دې پیښې وروسته امان الله خان هیڅکله د چا څخه څه ونه غوښتل. کله چې امان الله خان ایټالیې ته تلو، د ځان سره یې یوه بالښت کې د افغانستان خاوره واچوله. تل به یې په هغه بالښت سر کېښوده او ویده کېده به. هغه وصیت کړی و که مړ شوم او افغانستان ته مې وړل ناممکن و، همدغه خاوره راسره په قبر کې کېږدئ. امان الله خان په 1960 زیږدیز کال کې د اپریل د میاشتې په 25مه نیټه د سویټزرلند د زوریخ ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړه. پاکستان، سعودي، ترکیې او افغانستان کې د هغه د ښخولو غوښتنه وشوه، خو امان الله خان ننګرهار ته راوړل شو او امیر شهید باغ کې خاورو ته وسپارل شو. روح یې ښاد او د اسد د 28مې د ازادۍ ورځ مو نیکمرغه.